او زه تاسو ته د عمر د زیاتېدو یو نسخه ښیم. هغه نسخه رسول الله مبارک ښولې ده. سردار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی دا غواړي چې زما عمر دې زیات شي او زما په رزق کې دې برکت وي، نو هغه سړی دې دوه عملونه کوي. یو عمل دا دی چې مور او پلار سره د احسان و سلوک کوي، د مور او پلار خدمت دې کوي. الله به د دغه سړي عمر زیاتوي او عمر سره سره به الله رزق فراخ کوي، الله به رزق کې برکت اچوي. دویم عمل دا دی چې خپلو رشتہ دارانو سره حسن سلوک کوئ، خپلو رشتہ دارانو سره رشتہ ناته پالئ، رشتہ داری مه ختموئ. دغه دوه عملونه داسې دي رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی دغه دوه عملونه کوي الله به د دغه سړي عمر هم زیاتی او الله به یې په روزه کې او په رزق کې برکت هم اچوي. د مور او پلار خدمت هغه صرف د الله د رضا دپاره او که د الله د رضا دپاره څوک نه کوي نو دې دپاره یې کوه ځوانه چې سبا به ته پلارې ستا به بچي ګوره او سبا به تا باندې دا ورځ راځي نن چې څنګه ته مردار بچې سبا به ستا دغسې مردار بچي. هغه ورځې نه ګوره ویرېږه. نن ته مور پلار سره څه کې قسم په خدای چې په دې صرف د مور پلار خدمت وکړه چې سبا ما نه پیدا شو ما سره به داسې کوي. ډېر واقعات دي خو وخت اجازت نه ورکوي. الله قرآن کې فرمایي تلک الایام نداولها بین الناس. دا ورځې دي دنیا کې چې تاسو وکړل تا سره به دا کېږي که ستا زړه ښه که بدي. او علماو یو نقطه لیکلې ده چې الله جل شانه دنیا کې د هرې ګناه سزا انسان ته نه ورکوي، لیکن یو ګناه داسې ده چې الله جل شانه د هغې سزا د مرګ نه مخکې انسان ته دنیا کې ورکوي او هغه سزا د مور او پلار نافرماني کول. دا داسې ګناه ده او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی د والدینو نافرماني کوي دا په ګناه کبیره کې مبتلا دی. دا ګناه کبیره ده او علماء لیکلی دي چې د مور او پلار خدمت دا واجب دی. واجب رسول الله مبارک څه فرمایي چې د والدینو نافرمانی دا ګناه کبیره ده. نو د والدینو خدمت خیر دی که د الله رضا دپاره نه کوې. ته پښتانه یو متل کې وي پیشو خدای دپاره مه ګڼلی سي. مونږ وایو مړه چې روپۍ پکې نه وي په خدمتونو څه کوو شوړه پکار ده. د مور او پلار خدمت که د الله د رضا دپاره نه کوې نو ګوره په دې نیت یې وکړه چې سبا به تا نه پیدا کېږي او آبه راغټېږي ته به بوډا کېږي. دا مه وایه چې زه به مړ شم او بچي به زما تلي وینځي او هغه اوبه بس کړي. قسم په الله الله به دې تر هغې نه مړ کوي چې تا مور او پلار سره څه کړي به تا سره خپل بچي کوي. بد د هغې ورځې نه ویرېږه او خدمت یې وکړه. داسې بچي ډېر کم دي چې هغه والدینو خدمت د الله د رضا دپاره کوي. تر دې پورې علماو لیکلي چې کله مور او پلار تاسو ته کنزل وکړي کنزل نو وایي ته به مور او پلار ته څه وایې. علما چل ښیي ښه تاله د والدینو ادب احترام علما ښیي. یونیورسټۍ کالج کې نه ښیي تاله تاله دا ښیي چې کله دی بوډا شي 60 سالې له ورسېږي نوکرۍ والی څه کي وایي باسي دا ریټایر دی نو وایي دا بیا اولډ هاوس کې داخل کړه. تعالی دا وایي او اسلام څه وایي چې کله تعالی مور او پلار کنزل وکړي که نه نو وایي ته به دې له څه وایې په بدل کې ته به دې له دا وایې چې الله دې ستاسو مغفرت وکړي. الله دې ستاسو څه وکړي مغفرت وکړي. کله مور پلار تعالی په غصه آواز وکړي نو ته به د مور او پلار په خدمت کې حاضر شي. عطا ابن رباح لوی مفسر تیر شوی رحمت الله علیه فرمایي چې کله حاضر شي نو بالکل په عاجزۍ سره په داسې حالت کې به حاضرېږي چې د مور او پلار مخ کې به په اشارو خبرې نه کوي په لاس
چې داسې لاړم او داسې لاړم وایي دا بې ادبي ده د مور او پلار مخکې چې خبرې کوي په خوله به خبرې کوي لاسونه به دې تړلي دا ادب تعالی چې څوک ښایي دا ادب څوک ښایي څوک یې ښایي عالم یې دله ښایي او اسلام یې دله ښایي